په جرمني کې د میشتو رضاکاره افغان ښځو ټولنې په مالي ملاتړ دلته د پکتیا په ګرده څېړې ولسوالۍ کې له شاوخوا 1000 کورنیو سره د خوراکي توکو او ژمنۍ البسې مرسته وشوه چې د دغه ولایت د کډوالو چارو ریاست د مسؤلینو په خبره په یاده مرسته کې 8 قلمه مواد شامل دي. په دې کې یوه بوجۍ 50 کیلویي وړه، همداسې 15 کیلو بره او همداسې لوبیا او چای او یو بالون د ګاز او 14 کیلو غوړي او داسې یوه کمپله. له دې مرستو برخمن د ګرده څېړۍ ولسوالۍ اوسېدونکي شته اقتصادي ستونزو ته په کتو دا ډول مرستې مهمې بولي او د لا ډېرو همکاریو غوښتنه کوي. د کور زمینه برابر شي چې می خپل کاروبار روزگار میزدری وکړو، می ته پروژه روشي او می به کور به روزګار یو. د دې مرستو د ویش پر مهال د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست د اړمنو او بې ځایه شویو سره د کېدونکو مرستو په شفافیت ټینګار وکړ. طالبانو ته کوشش وکړي چې د یو د بل حق بل چاته ورنکړي او د دې مخنیوی وکړي. انشاءالله دې مخنیوی تر ډېره حده کړی دی. په پکتیا ولایت کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست له دې وړاندې هم له داخلي بې ځایه شویو او اړمنو سره ورته مرستې کړي، خو خلک د دې پر ځای بېروزګاره ځوانانو ته د کاري زمینې برابرېدو لپاره د رغنیزو پروژو پلي کېدل غواړي.